د کعبې زنجیر به شیخ نیسي په لاس کې ما نیولي دي د یار زلفې هر دواړه زه د محمد مصطفی د حسین المصایم د بادشاه حسین المصایم زه هره شپه ګڼم لیلة القدر زه په خیال ناست خبر قدر منیر یم زه چې د حسین نام کې کښېنم همدا لیلة القدر دی هغه یار د سترګو نور څه ګرځېدلو بس دا جمله هغه یار د سترګو نور څه ګرځېدلو جدایي سره رڼا مې سترګو لاړه ویله کله تاسې نجات شوم بادشاه حسین رخصت شولو که نه الله اکبر نو بادشاه انور دی چې ما سترګو رڼایي لاړله بس ما نصیب کې ژړا شوله فریاد شوله کوکې شولې سورې شولې تاسې نجات شوم او قبول اعمال همدغه دی چې د محمد و آل محمد ویلا کې وي ژړا کې وي فریاد کې وي تاسې نجات شوم ویلې حقیقت دی چې حسین دین باندې توحید باندې داسې قربانۍ ورکړي دي چې بلې مثال بلې مثال نشته تاسې نجات شوم ویلې بېګا شپېټې هم باندې تاسې واورېدل که نه چې کله بادشاه حسین تاسې نجات شوم رخصتي واخیستله رخصتي واخیستله نو تاریخ دی چې بادشاه د کربلا مولا حسین کریم زاد 12 حملې کړي شجاعت یعنی څو جملې کوم نصیب د هر چا خپل دی نه دا مولانا وویل کربلا کې بادشاه حسین 12 حملې کړي هغه حیدري حملې کړي دي هغه علوي حملې کړي دي چې ذوالکفل ته لښکرې ورسېدلې ذوالکفل کوفه دی د کربلا واکسه د کوفه واکسه ذوالکفل پرې لښکرې ویله واجب څه وه حسین ولې دومره شجاعت کې راغلی و حسین ولې دومره غضب کې جلال کې راغلی و ویله واجب دا وه چې حسین اخري وارې کله شریکة الحسین ورمنې نه رخصتېدلو که نو بیا یې ورته وویل چې وروره حسین دا ظالمان د تا مجبور ګڼي دا ظالمان د تا الله اکبر لاچار ګڼي بېوسه ده ګڼي خو وروره حسین نن دوی ته حیدري و علوي و هاشمي هغه زور ورته وښیه طاقت ورته وښیه ویله دلته به حسین حمله کوله خیمهګانه به شریکة الحسین ورمنې غار کولو مرحبا وروره حسین ته آیي مرحبا وروره حسین ته حیدري د شریکة الحسین ورمنې د سړی واجې نه ډډګیرنې واجې نه تاسې نجات شوم تاریخ دی چې مولا به حیدري هغه به بشیر غونې حیدر غونې حملې دې کولې خو تاسې نجات شوم یکدم چښتن طرفه نه آواز راغللو یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الی ربک راضیة المرضیه د نفس مطمئنه چښتنه ته خو نفس الله ته خو ایمان ته خو نفس الله حسین ته ایمان راشه شماته که غواړې څه اکبر الله اکبر اکبر به درته زندګ او د علي اکبر زلفې د کربلا ګرم وریځو باندې ایښي دي که غواړې څه د عباس مېرمنونه الله اکبر عباس به درته زندګ که غواړې څه د علي اصغر دوباره که حوالې کې وړې کیسې وکړي چښتنه خو زه تاته انتظار کوم ځکه که ریحان بزرګوار ولګه نه تاسې نجات شوم چې عاشقي لا مکان کې انتظار و ځکه سهار به مشرقي په سینه راغی نو غږ یې وکړه مخالکه ما تا لپاره اکبر پرېږدولو ما تا لپاره اصغر پرېږدولو ما تا لپاره قاسم قربان کړلو ما تا لپاره خیمې وسولې ارشلا خیمې وسولې خالقه ګواه اوس یې ما تا لپاره وړه بلبله پرېږدوله وشوه لږ وروسته به وړه بلبله څه غږونه کوي کله به نجات ته ځي تاسې نجات شوم خالقه ګواه اوس یې ما د کربلا صحرا کې خویندې پرېږدوله الله ما شریکة الحسین ورمنه پرېږدوله نو بس توره یې نیام کې کېږدوله که نه غږ یې وکړو تورو نیزو بس رسوی د حسین بدن ته حاضر دی نو بیا تاسې نجات شوم تاریخ دی چې هره توره نیزه راتله د بادشاه حسین ښکلي بدن سلامي کوله بیا ما مولانا چا پوښتنه وکړه مولا د حسین ښکلي بدن باندې څومره زخمونه الله اکبر الله اکبر ویله د مولا لاس کې سور عقیق و یاقوت و تاسې نجات شو یاقوت یې ورته وبسلو ویله د بادشاه حسین بدن کې دوره زورېده بس یوه مینې والا جمله دی وخت دې دلیل څه دی چې کله بادشاه حسین زلجنانه وشولو که نه زلجنانه وشولو وړه بلبله دا تاریخ دی دا حقیقت دی ویله د شام مسافره وړه بلبله ورته راغله چا یې ګټه وکړې ته نه وکړو نو بیا یې ورته غږ وکړو د ما ګرانه
دمو شیرین بابا حسین در خپلی بدن کی دور از وای توخه از دوی وړي شنډي وړي کی دوی وړي شنډي ورته کی الله بس حسین درشو ویل بادشاه حسین زلجنا درې وړي چی زلجنا درې وړي چی شو ویل دریا موري تاسو نه درشو زلجنا څخه کله چی شو بادشاه حسین سمکه باندې له سجدا وکړه الله اکبر حقيقي سجدا یې وکړه نو هغه بعد زلجنا چوري کتوي دا ویل رسول الله خپل داور کې تاسو نه درشو د زلجنا خبره وو زلجنا رسول الله خپل داور کې تاسو نه درشو ز اسیان خپل وګی دکی وسته وګی دکی وسته د تاسو نه درشو کربلای نصیب کې نه جملات تکاوم خیر دې سره وو ویل وګی دکی وسته درې ورځې وګی دکی وسته هغه بعد بیا اسیان خلاص کړو ځکه اسیان خلاص کړو ایو ترابي وته وګی دغلی ایو ترابي وته چراو چوله وخی وته وچولو بل ترابي صحابي ته ولته د جان نه غریمه توجه دې د دې جملات د محبات جملات ما کوي بندا ایو ترابي وته وګی دغلی ایو ترابي وته چرا کې دغلا بل ترابي د جان نه غریمه وګوري څوک اسیان او بو تراب لور د دوسه نه شو هغه رسول الله پرې دولو څوک اوس میدان باندې حمله وکړه زلجنای د وخستلو چې دا حسین اوسته دا به کربلا کې د حسین بازار کوي بادشاه حسین ویل تاسو نه شو هغه د دوه جهان سردار او مرمن لري مولا امام علی زین العابدین علیه السلام نه پختنه وشو مولا څه واجب درې وایي زلجنای ټیټ شو بیا ودرېدلو ویل واجب دا سوال رسول الله راغله دي سر باندې خو چوي دي ګریوانې پاره کړې دي غاګي وکړه د امام حسین زوی ټینګه ویګا روکا د خپل یادونه د زخمونو دا بدن د موت روکا ویل تاسو نه ځان شو زلجنا د حسین یې زلجنا باندې کتابین نه کېږي مخې لوشه دویم ماري څنګه زلجنا کې شو مولا مشکل مشاره غلې د ګریوانې شو کولې دي سر باندې خو تاویدي د امام حسین زوی ټینګه ویګا روکا زلجنا مولا غاګ وکړه زلجنا زلجنا د چوري ګټه وکړي حسین بلا حسین سره سرګي او چاته کې زلجنا ایتو یو خان نشه بلا مولا څنګه یې مو به وفا یا به وفا زلجنا ته کتل نو کې پرېخلي شو سنګران څه بزرګوي یا دا په خپل اختیار رخصت کو زلجنا خلیزي یا خو زلجنا به وفا چې ته کتل نو کې پرېخلي یا تو خپل اختیار سره رخصت کو بلا مولا تو مشو پرېخلي زلجنا زلزل کې مغوته نور شوړې بلبلې ته وایي څه وشوه یتیمه شوه وشوه یتیمه شوه د مو خیال ته پیغام یوسف مولا بل څه اورېدی زه خو نوره زندګي نه شم کولی ویله زلجنا لاړ شه زلزل د رایو مسافر یې ورغلې مازدیګر ټایم دی مې سره یو روژهدار وویل زړه کې هوایي ژوند سکون ته اسوال وکړو ټولو ته خویانو میانو درونو ته سوال کوه ویله زلجنا زلزل لاړ شه د رایو مسافر یې ورمنې خیمې سره ودرېږه ورمنه رایو ته ورسوه بس پسې نه شو تاریخ یې چې کله زلجنا خیمهګاه ته راغللوګه د لهود ورمنې ونه چورې ګډ ودرېدلې چور دې څه زلجنا د ما بابا حسین څه کړه چور دې څه زلجنا د ما ورور حسین څه کړلو ویل شریکه د حسین ورمنه زلجنا د مخامخ ودرېدله زلجنا ډېر بې وفا وه زلجنا ډېره بې وفایي ده وکړه ویلا ویل د کینو وارثي ورمنې سره سترګې زلجنا او چاپې کې زلجنا زخمي دی تاسو نه ډار شو باقي شو کېدلې دي ویلا ویل ورمنې ویلا تو حسین ویلا ویل پرېږده ویلا ورمنې موته یو امر حسین کړی دی که هغه امر نه سوال ته کوم زوړه بلبله خبره نشي ویل څه شي امر یې درته کړی دی تاسو نه ډار شو ویلا زلجنا مخکې روان شولو د بیبیانو جلوس زلجنا سې ورځ ته ورپسې دی تاسو نه ډار شو یکدم زلجنا راغللو یوې خیمې سره ودرېدلو یوه ورمنه پټه وکړو کې راووتله او تاسو نه ډار شو نن یو احساس ډېر کوو لږ انصاف وکړئ څه کله یې چا د وړو بچیو تاسو نه ډار
بلوری نمی کنه توسه نجار شو خبیا مول خیمی کنه مول اخیری سهارا ده توسه نجار شو ویلواری ورمنی سکل سرگی وغدا ولی سنم حسین پاتی شو نم اکبر پاتی شو نم عباس پاتی شو و موران روانه ده واری بلبل حسین پویشور و ظلم دا آخر جنجلی ورمنه ده الله اکبر الله اکبر مكارر لي سكينات ظاهر حسين قرب باطن کے دیوان تستنقل متوسیین چواڑی بلبل صرف حسین تلیاری سامنے والے نا تاریخ گواہ دے اللہ گواہ دے سبین شاہزادہ علی اکبر سے کلا رخصتی دلوگا واڑی ورمنی شاہزادہ علی اکبر تلیاری سامنے والے اور اکبر اگر ٹیچر وارد تنبی باندی حشیمی حال باندی دماچی کو سنجوری خود رو توسیعات کرے و سکلا لیا کبار دنا رخصتی بیائی تنبی باندی ماچی کا عباس ملانائی سکلا تلو اخیر جولا دی دوست عباس ملانائی سکلا خیمگان رخصتی دلوگا نواری بلبلی و تلیاری سارنی ولی و بشکای خبل و تغوری کی وچه ولو دوست نجان شو قاسم سکلا خیمگان وطلوگا لالو قاسم سکلا خیمگان وطلو وحی بلبلی و تلیاری سارنی ولی و دوست نجان شو خواری ورمنی یو آوی بیادسی لیاری سار ولی لالو چاکبار بدن پویرشی عباس بدن پویرشی حسین بدن پویرشی بینی صدتا جمله محبت سرورا دمینی آج و سرادو کا دوست نجان شو ویلکلا واری ورمنی سترگی وغڑا ولی زپلار خوبلارا رو ورور خوبلارا رو احل بیت شیدان شولو مورارا نروارا ده نداس نجان شو حسین پویرشورو اکبار پویرشورو عباس پویرشورو رابلا زلجنات مخ مخودری دل وصل جنو حسین دل نبوت دل خمور خور نما بیایا اما یتیم آسیر ما کوا اما مور نمور ما بیایا داس نجان شو ویل زلجنو و دین سورمنی دل حسین آمد سوی علی مبان پاکا ورمن رو تا زلجنو و دسمانش ولا خو آبا پیچی لون دیواگان رو سرام اللہ شریکت الحسین ورمنی میلان وقت لو اختیاری روان خوئی وسیعت حسین دے خدا را دوین صدا را آبا پیچی لون دی بگری پیچی لون دی دسم بچه زدی ورمنه دے دیران بچه زدی ورمنه دے توسی نجان شو اللہ اکبر ویلا دیتیم کی پاکی ورمنی دے اسمت و تحرات شادار و چاکو ویلا دو حسین خوری کباو بسا سزد حسین بچهین خلیل و سود ویلا خدا گاردی کی زدر سرانی بس اندال جوکاری ویلا دا گاردی کی زدر سرانی ویلا پاکی ورمنی بخونا ڈاک استر کے سپاک نلی لوسو سمیگان نخلوس اکلا ویلا گاردی نے دالی اقبال سود سار شدن رو بسر ویلا حسین خوری کباو سا سزیر سار سریار کوئے زدر حسین بچهین خلیل و سلوانو یوں دالی اقبال دسار شدن درسا یوں دالی اصغار کی سویاتی ویلا کلا دیاری کی بدالی اقبال خوری زمانی پیاچی مخمکر بلو پرورو تاگبار شدن پرورو مستیلی سی بیوانی سو تماخی المندر سوی اکبارا خوری زمانی دہران شوا اللہ ودانک اللہ یدن قوم ظالمین یا حسین Ya sakina thi ga bigara
या जख्मी त्याच्या दाबरेखले झासा बाबी खोयदे या दाढीशा पलोर भरना झासा बाबी खोयदे या दाढीशा पलोर भरना ढेरा पर मन से धधरा पल
पदगी Naya